د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینه شریفه ته د هجرت خبره مې شروع کړې او یو حصہ 13 جمعه ما وکړه. بیا مې دا درته وی چې دریش په رسول الله مبارک په غار ثور کې تیرې کړې، نو بیا د غار ثور نه مدینه شریفه ته روان شو. د سلورو کسو قافله وا او دوو خانې وې، یو حضور پاکو، یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، او یو وسره د خدمت لپاره عامر ابن فهیره، یو وتلار خودون کی او چلاره وتخولا عبدالله ابن اریقط. دی کافرو مشرکو د قریشو خلاری وتمعلوم با اعتمادو، دا خلق بهو با اعتمادا، بیا خو پیچه ادبار نکو، دا با قافلو سرتل لاری وتمعلوم او قافله به بوتلی. نو رسول الله مبارک و سره په اجرت خبره کړې و، نو د سلورو کسو قافله دا په طرف د مدینه منوره روانه شو. دا سویم تاریخو سو کوئی دا د دې سفر دیرشم تاریخو، سوک یو کم دیرشم یادی، او عام علوا وی چې نه د ربیع الاول لومبه تاریخو. روان شو د مکې نه، او ما د 13 جمعه ویلو چې ډېر په درد بنده حضور پاک د مکې نه لاړ، او چې کله ته نو سترګو مبارکونه اوښ کې بیدې جړلې، او مکې ته بار بار ګوري. ما حبک الی، ما ته څه خوښه ډېره زیاته مینه مې ده درته. لولا ان قومک اخرجونی ما سکنت غیرک، که زه ستا قوم نه وی ویستلی مجبور یې کړم، ما به ستا نه بار جون نه وی تیر کړی. په لاره روان شو، مزل شروع شو، خو په داسې طرف باندې عبدالله ابن اریقط روان کړل چې هغه مشهوره لاره نه وه. د مکې نه باروبار نشیبي علاقه وه، په هغې یې وویستل د دریاب غاړې ته، ځکه چې سنګ دوی روان شو غار ثور ته ووتل. حضرت علی رضی الله عنه حضور پاک په خپل بستر سملولیو، سار ورللو په کور ورننوتل، حمله وکړه چې وکړه حضور پاک نو په بستر د حضور پاک باندې حضرت علی ملاست. وی څه شو نبی علیہ السلام؟ وی ما ته پته نشته، د شپې وته دی نیم خبر، په کم اول نیم خبر بس وت دی بوت بیت الله شریف حرم ته بوت نظر بند ک خو به پرخو. بیا ابو جهل ورغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کرا چې دلته براغلی، وی پلار دې څه شو؟ وی د نیم خبر. بی بی اسماء وی دا لګ عمر کم دی، وی ابو جهل ظالم مال داسې سپیړه راکړه، داسې سپیړه، حالانکه جنکول او وړول سو گزارونه نه ورکړي، داسې سپیړه راکړه چې زما غوږ وشلید او دا غوږ نه مې والی لاندې پرېوته. څه شو؟ مې ما ته پته نشته، نیم خبر. فورا هغې میټنګ راوغوښت، هنګامي میټنګ. ابو جهل چې دا دې سړی خو رانه ووته، بیګا د شپې په کومه وته او کوم خوا لاړ، خو پته ده چې مدینې ته تللی دی، ځکه ملګري مدینې ته لېږلي دي. د سره به څه کوو؟ بس انعام یې وویسته، وی که چا حضور پاک جمدې راوست او یا د هغه سر مونږ له راوړو، نو د 100 اوښانو انعام به ورکوو. 100 اوښان ډېر شی و. دقه رنګې که چا ابوبکر جمدې راوسته
او یا سر مونږ له راوړه د سلو اوښانو انعام به ورکو په دواړو کې د 200 اوښانو انعام وویسته. اوس هم بعضې خلک انعام وباسي چې که دا زمونږ مخرور دی او که دا مونږ له چا ونیوه نو دونه انعام به ورکو. د دواړو په سرونو کې د سلو اوښانو انعام. نو خلک ورپسې شو. د مدینې په لارو خلکو آسونه او اوښان اوزغلول، ځکه سلو اوښان داسې وی لکه دې زمانه کې 100 موټرې چې وي. اوښ ډېر قیمتي شی دی، ډېر قیمتي. منډې او یو ځغل خو حضور پاک خو غار ثور کې 3 شپې تېرې کړې. دوی منډې ووالې، 3 ورځې پس دوی قلار شو چې زه به زمونږ د ګوتو نه وتېرې. نو رسول الله مبارک راووت د مکې نه په داسې لار چې ښکته لاره وه، چاته پته نه وه، په پټه غوندې لار روان شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي شاته به مې کتل چې خدایا څوک راپسې رانشي. اگر چې دې وخت کې مونږ لږ بېتبې شو چې 3 ورځې کې د دوی به دا خیال چې اوس به د مدینې خواته نږدې شوي، خو بیا هم پته نه لګي، څوک هم ونه ویني، څوک راپسې رانشي، کله شاته کله مخکې. او د ابوبکر صدیق د رسول الله مبارک همزولې او خلکتې او پوټې په شکل مشر ښکارېده، په شکل مشر. نو دی به په اوښه شاته او نبی علیہ السلام به مخکې کېناو او په هغه بله اوښه نور دواړه ملګري. نو چې چا به نه پېژندل ابوبکر، خو سفر یې د تجارت کړی وي، پېژندلی کېده. نو چا به وله مخې ابوبکر دا څوک دی چې دا مخکې دنه ناست دی؟ خلکو به وی چې دا کشر دی. څوک دی؟ وی هذا رجل یهدینی السبیل، دا سړی ما ته لاره ښایي. نو خلکو به وی چې ګنې د دې سفر لاره ورته ښایي، او د پیغمبر مبارک مقصد دا و چې ما ته د جنت لاره ښایي. وی په دغه ورځ هم سفر وکړه، ټوله ورځ، سبا په دغه شپه هم ورپسې سفر وکړه، سبا هم سفر وکړه، یو شان روانو. نو چې سبا له داسې 11-12 بجې ټیم شو، هغه زمانه کې ګړی نه وي خو اندازه داسې وه. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی زم ستړی وم حضور پاکم، ځکه یو شواروس تقریبا مزل شو. یو تیږه مې صحیح کړه، غټ کاڼی و لوی، او د هغې لږ سوری و. نو یې هغې له ورلمه یو شپونکي هم دې سوري له را روان و، ګډې چیلی ورسره وې، هغې را شړلې. خو خیر زه ترې مخکې شوم، هغه د کاڼي سوري له مونږ ځان ور ورساو، اوښان یې ادرک سملولې، او ما یو څادر و د کاڼي په سوري باندې مې خور کړ، شګو د پاس. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې عرض وکړ چې د الله رسوله په دې سوري باندې دلته سمله. نبی علیہ السلام سملاست، وده شو. او زه گیر چاپیره ګرځېدم، څوکۍ مې کوله، خدای مه که څوک رانشي. ما خوب ونه که، خو حضور پاک مې وده کړ. وی دغه چیلو والا ته مې وی چې لکه هل فی غنمک من لبن، د ګډو چیلو کې د پیش تا؟ وی هغې وی چې او. وی وایي چې څوک یې؟ وی د پلانکي مرایې یم، اما وپېژن. ما ویل یو ګډه چیله را لوله شه. وی ښه. وی ما سره یو کاسه وه د لرګي، سامان کې مې ځان سره وړې وه، امې وله ورکړه، او هغه شپونکي ته مې وی چې لاس وڅنډه د خاورو شګو نه. هغه لاس وڅنډه مې د چیلې د غولانځه وڅنډه، هغه یې وڅنډله او پی راته کاسه ډکه کړه. پی هم ګرم و، موسم هم ګرم دی. نو ما پکې اوبه واچو چې لسی ته جوړه کړم او لږ یخ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راویښ شو، نو راوړېدلې و څه ناڅه. ما پې هغه پی وڅکل، زړه مې خوشحاله شو. وی ما ته وی ابوبکر د تلو ټیم نه دی برابر، مې د الله رسوله برابر. بیا په اوښانو سواره شو، روان شو.
سراقه ابن مالک مدلجی دا د مکی په غټو مضبوطو خلکو کې مونږ چې ورته غټ بدماش وایي هغه وایي ناستو ملګرو کې وی دې کې یو سړی راغی وی ما ته وی چې لکه په پلانکې لار باندې مې څه کسان ولیدل په اوښانو باندې سوارو د لرې ځای نه مې ولیدل هلکه دا محمد دی چېته صلی الله علیه وسلم وی زما خو شک راغی خو ما وی هسې نه بل څوک رانه مخکې شي او انعام هغه ونه ګټي ما وی نه دروغ مې ورته وی ما وی نه دا پلانکي اوس زموږ مخکې ووتل د مکې نه روان دي شام ته پلانکي او پلانکي اوس زموږ مخکې ووتل ما وی چې د دې خلقو پام غلط کما او زه لاړ شم او د انعام وګټم مې دا پلانکي او پلانکي اوس زما مخکې ووتل لږه مود ساعتو شو دا غوي ښه او صحیح څه موده مخکې وی چې مجلس کې د خلقو خبرې لږې قلارې شو نو غلې غوندې راووته وی کور ته راله وسله مې راواغېشته نیزه مې راواغېشته او یو وینځه ما ویا هغې ته مې لاړه شه او دا اوښه وباسه اس وباسه اس او دا د کوټې شاته ودروه زه په دروازه نه وځم که په دروازه وځم دا خلک را باندې پیږي نو هسې نه څوک رانه مخکې نه شي او انعام هغوی ونه ګټي نو اس باندې مې کته هر څه واچولو وینځې مې اس غلې غوندې وویسته او د کوټې شاته راته ودرو زه په کوټه به راوختم په دروازه راونوتم او په کوټه چې کوزېدم نو د نیزې هغه څوکه مې ښکته کړه په ځمکه مې ولګوله کوټې به دونه اوچتې نه وې ټیټې به وې زمونږ په وطن کې پخوا د خټو کوټې به داسې وې او په سر د پاسه مې پې ځان وروخوه یو ځمکې ته لاړم په اس مې خپه واچولو منډه به اس مې ځغلو 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 چې کوم ځای راته هغه سړي قولو هلته ورورسېدم چې مې وکتل رسول الله مبارک دی ابوبکر دی او قافله راوړه ما یې کار وشو په خیر نیزه را سره ده بس ښه مضبوط دواړه به مړه کړم او د 200 اوښانو انعام به وګټم وی چې ورنږدې شومه نو داسې وخت و چې رسول الله مبارک کو شوي مونځ یې کو او ابوبکر صدیق یو خوا بل خوا کتل زه خو لرې ومه خو پوه شومه چې ابوبکر حضور پاک ته ووایي چې دغه د صاحب سراقه راغی وی په دې پوه شوم چې نبی علیه السلام ما ته وکتل او خیر یې وکړه او چې خیر یې څنګه وکړه نو په کلکه ځمکه بخاري شریف کې حدیث دی ښه کلکه ځمکه و مضبوطه په هغې کې زما د اس مخکنی دواړه خپې تر کونډو پورې ورخښې شوې او زه سردلان د پړ مخې د اوښ د اس نه پرېوتې کلکې ځمکې ته ګوره حتی ساخت یدا فرس فی الارض فبلغتا رکبتاه زما د اس مخکنی خپې په هغه کلکه ځمکه کې داسې ننوتې چې تر د کونډو پورې شوې ښکته دې سر د لاندې پرېوتې زه خو پوه شوم چې دوی خیره وکړه وی ما ورته وی چې زه پوه شوم چې ما ته هم خیره وکړه بس داسې وکړې چې ما معاف کې او زه واپس کېږم وی رسول الله مبارک معاف کړم چې ټیک ده معاف یې کړم زه وباسه اس دی وی چې اس له مې چک ورکړه واګې له قیزې له نو د اس خپې راووتې نو دی به جواري کوله پالګیري به یې کوله نو یو بټوه وه را سره په هغې کې غشي پراتو هغه غشي بیا وړقول نو یو به یې ترې راوویسته نو که په هغې به یې لیکلي و چې نعم دا کار کوه نو بیا به یې کوه او که په هغې به یې لیکلي و چې لا مه کوه بیا به یې نه کوه قراندازي وی غشي مې راواغېشتل داسې مې وړقول چې ورېږه حمله وکړم که نه نو وی چې غشي ته مې دننه لاس په سترګې پټې کړې راومې ویست په هغې غشي راووت په هغې یې لیکلي و چې لا ورې دا کار مه کوه
هلته مې رسول الله مبارک سره وعده وکړه چې ما معاف که زه واپس کېږم غش یې م راته وایي چې مه کوه خو ما وی راشه سل خان ډېر شی دی سل په یو کې او سل په بل کې وی بیا مې په اس باندې خپه واړوله او بیا مې اس توله کړ چې مې توله که رسول الله مبارک بیا راته خیره وکړه وی بیا زما د اس خپې په هغه کلکه ځمکه کې بیا وردنوتی د مخکې نه اشد من الاولا د لومبي نه سخت حالتو او په یو درز لاندې پرېوتم ما بیا رسول الله مبارک له آواز وکړه چې صاحب دوکه شوم معافي غواړم دې ځل بیا حمله نه کوم خو معاف مې کا نبی علیه السلام مې ډېره خره معاف مې کړې ده اصله مې بیا چک ورکه اسره خپې راویستې وشاڼېده غشي مې بیا وړقول په هغه تیلی کې ګورم چې غشې څه وایي چې سترګې مې پټې کړې او غشې مې راویسته نو بیا هغه غشې راووت چې په هغې یې لیکلي و چې لا مه کوه ګورې دا کار نعم والا راونوت چې وکړه لا مه کوه یاره چې ګورم چې اس مې غیبېږي غشم وی مزه خو مخکې 200 خان دي نو بیا مې په اس باندې خپه واچوله او چې بیا مې اس ور خوشې که او ورنږدې شوم نو ټس شو چې د اس خپې په ځمکه کې د هغې نه زیاتې ورننوتې او چې خپې مخکې ننوځي سر د لاندې پړ مخې راوغورځېدم بس نیده مې خو غورځوله ما وی دا درېیم ځل و بس دا نیده مې غورځو ما معاف کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف کړم صحیح ده زه معاف اس مې راویستم ورلم حضور پاک ما وی داسې وکړه ما معاف زه دې معاف کړم او ما معاف کړې ښه ماله یو صلح ولیکم ځان سره وی نبی علیه السلام مبارک راته د سرمن یو ټوکړه وه او په هغې د پاسه ولیکله چې د ماره طرف نه به ته هر ځای په امن یې ځه تا ته مونږ څه نه وایي په امن په حضور پاک راته یو خبره وکړه وی یو به شاته زمونږ دفاع کې ما چې ښه او واقعي چې زه واپس شوم نو چې څوک به راله مخې له راتلل په نبي علیه السلام پسې ګرځېدل نو ما به ورته دا لار مې کتلې ده نور دروغ خو دې کافرو به م نه وي دا به مې نه وي چې یا په دې لار کې حضور پاک شته او یا نشته ما به دا لار مې کتلې ده نو بس خلک به پوه شو چې په دې لار نشته ګوره د الله شان ته هغه انسان چې د پیغمبر مرګ پسې انعام پسې اوتی دی الله د هغه لارې حفاظت د هغه په برکت کوي سر دشمن دی وروسته د پیغمبر څوکیدار دی چې خلکو ته مې دا لار مې کتلی څوک به پرې نه تلل وی د دواړو جهانو مبارک سردار ماته وفرمایل چې سراقه ستا په سر د کسرا بادشاه تاجینم او ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړینم کسرا د فارس بادشاه ایران او کوفه او بصره او کویت او کردستان او دا علاقه دې ته به پخوا فارس وي او کسرا داسې بادشاه د فارس لکه نن چې د امریکې باچا دی دو بادشاه وي په هغه زمانه کې یو روم یو فارس روم او فارس داسې وو لکه روس او امریکا دواړه سپر طاقتونو وی ما ته رسول الله مبارک دا وی چې زما خو دله کاغذ ولیکه او په امن شوې د موږ د طرف نه ته زما د لار دفاع شاته ما پسې کوه خو ستا په سر د کسرا بادشاه تاجینم لاس کې د هغه بنګړي وینم وی چې واپس شوم نو ما له خندا راله چې ګوره که نه نن خو دومره کمزوره چې په خپل وطن کې د دې نشته او دعوې دونه غټې غټې کې دونه غټې ده الله دغه سراقه بیا رستو خدای مسلمان که رستو او بیا وره چې مسلمان شو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د کسرا بادشاهی فتح شوه هغه سپر طاقت ختم شو بس شی لاړه ختمه شوه او چې کوم جنگي جرنیلو
چا چې د علاقه فتح کړه سراقه پکې و په دغه لښکر کې دی مسلمان شوی نو هغه ته یې ویل ته به دا مهرباني وکړې چې د کسرا کم خاص سامان دی دا بچا یو قاصد لور کې چې فټافټ ما له مدینې ته راورسئ او سراقه به م راولېږې حضور پاک دا د هجرت په موقع فرمایلی و چې ستا په سر د کسرا تاج ینم او ستا په لاس کې د هغه بنګړي ینم نو هغه د کسرا هغه خاص سامان په یو بکس کې بند که او قاصد لی ورکوي مدینې ته وړه او سراقه ته وید په لښکر کې وی سراقه ته م ځان مدینې ته رسوه امیرالمؤمنین غوښتی سامان ورسېده حضرت عمر کولو که بنګړي پکې نو قاصد ته وی شابه بیا ځان رسو او جرنیل ته زما ووایه چې دې کې د کسرا بنګړي نشته حضور پاک د بنګړو ذکر کړی دی چې واپس لاړ سامان یې ولټو بنګړي پکې راووته بیا قاصد له ورکړل او مدینې منورې ته ورسول حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مدینې خلق راغونډ کړل په مسجد نبوي کې او لوی جلسه جوړه کړه وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه ارمان پوره کومه سراقه سی درته ویلي د هجرت په موقع وی ما ته فرمایلي چې ستا په سر د کسرا تاج اینم ما تخکاری او ستا په لاسو کې د هغه بنګړي وینم وی بنګړي د سرو زرو سړو له ګناه د ناروا دي خو سراقه د رسول الله مبارک هغه ارمان رښتیا کوم هغه پوره کومه دلته راشه چې دا تاج د کسرا در په سر کم او دا بنګړي درته په لاس باندې کم چې حضور پاک کوم ارمان کړو چې هغه پوره کم درته تا هغه وخت څه ویلي وی ما هغه وخت سره وی ومې خندل چې دې وخت کې د خپل وطن کې دی نشته او پردي وطن ته دی او دعوې دومره ډېرې کې خدای رښتیا کړه قافله روانه شو سمخ کې یو بله قافله را روانه وه تجارتي په هغې کې حضرت زبیر رضی الله عنه هغه د حضور پاک د ترور زوی نو هغه ابوبکر صدیق د بیبي اسما خاوند مو نو هغه ابوبکر لم یو جوړه ورکړه او رسول الله مبارک لم یو جوړه ورکړه حضرت ابوبکر صدیق په دې سفر کې دغه جوړو مونږ له ډېره غټه فایده راکړه لاړل روان دي په سفر حضرت اسما وایي چې ډېره فکر منه یم چې خدای بابا به مې حضور پاک به کم ځای وي او خدایه چې گیر بشي او که روغ به لاړ شي دی به کم ځای وي پروردګاره او چې دی به روغ لاړ شي او که دی به بچ لاړ شي په دې سوچ کې زه پرته وم وی چې رسول الله مبارک یو ځای ته ورسېده یو علاقې ته خو ډېر په عجیبه تاریخ کې داسې لارې دي چې حیران بشي د دریاب غاړې ته تللی دي او کله یو کلي ته داسې په یو لار تاویږي کله د بل کلي ته په لار تاویږي کله بل کلي ته په لار په داسې لارو روان دي ځکه زه به تاسو له مثال درکم یو سړی د تنګي نه روان دی 400 ته نو مین روډ خدا دی که نه په مین روډ نه دی مثلا داسې دي چې د تنګي نه میرآباد ته د میرآباد نه بیا راځي خونډېري ته نو د خونډېري نه بیا داسې وځي سرکي ته مثلا نو د سرکي نه بیا داسې راوځي بالولي ته نو د هغه ځای نه بیا داسې رزلو ته د رزلو نه بیا داسې باروبار تنګي ته د 400 ته داسې لارې باندې روان دي بلکل کږې وږې لارې او داسې لارې دي چې د خطرو نه ډکې لارې دي لیکن په دې یریږي چې د مکې مشرکان مونږ پسې په دې لارو نه شي راتلی عامو لارو باندې به راځي نو یو ښځه ام معبد د هغې کور ته ورسېده دا داسې ځای و چې باس اوس د مکې خلک دلته نه شو رسېدی لرې کافي لرې چې هلته ورسېدل هغه ام معبد کره ورننوتله مشهوره ښځه و سخي ښځه او چې په لاره به څوک تلل دی به میلمانه کول شپه به یې پرې کوله ډوډۍ به یې ورسره خوړه
لکه حاتم تایی چې څنګه مشهور ثقيف غریبانانو سره مدد به کو کونډو روندو سره عجزانانو سره مشهور خزا په دې کلی کې مشره خزا وا رسول الله مبارک اغي کرا ابو بکر صدیق ورنه ملمنو د کم ځای د مکی منګل لگا مل مسیو کې ستړی میو وګیم یو ښا دا کوټه کې سملې د مشه وینا مونږه رواني ګمونتا دونه دمینه شو کول وخت ډیر تیر شوی دی او د مدینه خلق به روزانه راوته دل چې د رسول الله مبارک خډیر روزه شوی ولی رونه رسید خدای په لار چا تکلیف نه ور کړي روزانه به د مدینه خلق راوتل او جنور به ګرم شو واپس پلاړ بیا براوته دل حضور پاک خدریش په غار ثور کې تیر کړي ایته څه پتا او په ډیرو لرو لاړو پکګو و ګولارو روان کړي دي نو وخت ډیر لګي حالانکه د مدینه پیاده مزل پاغه زمانه کې د اوخ زیات نه زیات شپږ ورځې یو ورځې مزل او د خډیر ورځې تیر شي نو اشاره دی نشو نه خدای ته وي چې مونږ لسه بل مسیا راکا خدای وته وي ویلک دمشه خاون میں رما بار بوتلې د ګړو چیلو اوس بلکسات را پس راشي یو خمدیدار ګډور کې بدر تعالی کم بیا بځه رسول الله مبارک ورته فرمایل نه مونږ له ساروي مال علاوه د مونږ تلوار د کور کې در کرسي وی ما کرے اسم په حال نشتا وی کپې وی خیر د مونږ له پې راکا وی پې نشتا لک صبر وکې پیسې کړ پې به مسکه وغه به مخره او دمم شه حضور پاک ورته فرمایل وی نه زما تلوار ده نو اوس خو دې وخت کې سنشتا نو یو ګډه ولاړه و یا چيله د کور په یو ګډ کې نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی دا چيله را لوله شکه او می معبد وته وی دا خو نه جوړه او چا کلاسه ده او ټپم دا وګوره دا لالو لمنه چې در تعالی لک بیمار او کدا جوړه ونو دا برمه سره سره لتلې او تاسو وته وګوره شخوان نه وای نه جوړه ده او ټپټی په او اوچا ده اوچا کې پیدا کم دی نه رسول الله مبارک ورته فرمایل وی کته اجازت کې موږ به ځان لول شو هغه په پوره خندل چې دا جوړ نه جان دي نه پوي دغه په کم دي ورشه تیه اوچ کلستی اوچا ده لنګ چيله کې په وی د زمانو اوچا ده نه جوړم ده وی تی اجازت او کوي خی اجازت ته دولش دا غي پکور کې او غټ لوخه وغیرہ واغشته او حضور پاک په خپل چيله تکیناس او چې خپل لاس مبارک د چيله پتو باندې او اهل نو د چيله غولانزا د پيو ډکاشو او په ارته کړ خمدیدار او جوړ شوا شوندې شروع کم ساروي چې نه جوړ شوند نه وي شوندې شروع خزه ګوري حیران ده چې خدا هغه خوشخوان شروع کو جوړ شوا او دغه چيله خو لګیا د غلان زم د پيو ډکا شوا او رسول الله مبارک لګیا دی هغه جام غلوخه ته مضبوط ډک پخپل مسکل خدا بس ابو بکر صدیق رضی الله عنه مسکل چې کم دو ور سره مرګرو پاغیم اسکل خزه ته معبد کا اسکا او کور کې مرتبه پرې خاودل او تر روان شي خاوند ما دیگر ما خام ساروی د سرن نرام وستل خزه وته وسړی راشه ناشنا قصه وګورا وی چيله ته دی ګورا وی داس کم دیوا وی دا زمونږه چيله ده کنه وی خو نه جوړه وا ټیک شوی دا وی غلانس ته ګورا غلان دی بیا د پيو ډکاوا ټیکم شوا سربب شوا غلازم د پيو ډک شوا امینا وی دا څنګه وی دغه سی ولک را روانو دل تراغه وی داغه الک صفت پراتو نو چې څنګه وی دا سه نمونه دا مرګریو اوهو خدای دا دی ولې پرې خاوده دا خو د مکې د قریشو هغه ځوان دی چې خدای پیغمبري ورکړي دا خو پیغمبر دی ولې دې اني سارو وی ما خو ورته ډېر وی خو هغه نه ساري بیا سموده پس دا خاوند دی ابو معبد او دا خد ام معبد مدینه منوره ته لاړل او د حضور پاک په خله مبارکه کلمه شهادت نصیب شو او الله دواړه مسلمانان کړل
نو بی اسما وی مونږ ډېر پریشان او چې خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوم ځای وي پروردګاره او کوم ځای به نبی علیہ السلام او ابوبکر خدای په لاره چا ګیر کړي نه تکلیف دی رسوله وی دې کې مې یو غیبي आवाज واورېده او ټولې مکې واورېده دا یو پیریو او هغه یو څو شعرونه وویل جزا الله رب العرش خیر جزائه جزا الله رب العرش خیر جزائه رفيقين حلا خيمة أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسودد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدوا دا یو سړی لګیا دی او غیبي چغې والی کېږي او ټول د مکې خلک یې اوري سړی نه ښکاري او دا اعلانونه دي چې کېږي او معنی څه ده وی الله پاک چې د عرش مالک رب دی الله دې ډېر ښه ثوابونه ورکړي ډېر لوی اجر دی ورکړي هغې دوو ملګرو لا یو حضور پاک دی او یو ابوبکر دی حلا خیمت ام معبدی چې د ام معبد کور ته ورسېدل یعنی دې ته دا ښکاره کړه چې رسول الله مبارک ابوبکر د ام معبد کور ته ورسېد دواړه بس محفوظ شو الله دې ولا بهترین بدل ورکی بهترین ثواب دې دواړو له ورکی الله پاک هم رسول الله مبارک له ابوبکر له چې دا دواړه مرګري د ام معبد کور ته ورسېدل او ډېر په نیکۍ کې لاړل د هجرت ثواب خو د نیکۍ دی او چې کم انسان د پیغمبر ملګری دی په دې سفر کې نو افلح من امسى رفیق محمد دا ډېر کامیاب دی واقعي حضرت ابوبکر صدیق د پیغمبر د غار ملګری دی دا غټه کامیابي ده یو ځل ورته حضرت عمر وی ابوبکر د صحابه و یو بل سره په نیکۍ کې مقابله وی ابوبکر یو سودا را سره نه کې وی څه سودا وی داسې کار کوو چې زما د ژوند څومره ثوابونه دي نیکۍ دي تا ته پته ده ما څومره جهادونه کړي ما څومره کافر وجلي ما د خدای په لار کې هجرت کړی دی ما سختۍ تېرې کړي ما دا ټول دله در کوم غون والا خو تا سره یوه نیکي دا به راکې وی عمره دا ټول راکې او په یوه نیکۍ وی او وای څه نیکي غواړئ وی تا چې د رسول الله مبارک سره د هجرت کم سفر کړی دقه راکې غار ثور کې د کمې 3 شپې تېرې کړي دي دقه راکه زما ټول والا عمره دا سودا کم ځای کېږي دا خو د خدای یو احسان و چې په ما شوی او واقعي د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی په ما د چا بدل نشته ما سره چې چا ښېګړې کړي دي ما د هغه د احسان بدل په دنیا کې ورخلاص کړی و دې وایي څوک ما سره چا ښېګړه کړي نو نشته په ما کړي دي ډېرو خو ما بدل اخلاصې کړي دي و یو کس پاتې دی چې د هغه د ښېګړې بدل ما نه دی خلاص کړی هغه څوک دی هغه ابوبکر صدیق دی د هغه احسان زما په دې سټ پروت دی د هغه د ښېګړې بدل به د قیامت پر ورځ هغه له رب العالمین ورکوي هاي هما نزلا بالبر وارتحلا به لاړل په ډېره نیکۍ بهترین سفر او چې کوم د پیغمبر ملګری دی کامیاب دی ای د قریش قومه فیا لقصی ای د قریش قومه برباد شوی تباه شوی ای د مکې خلکو د قصی اولاده تباه شوی برباد شوی داسې شی د نه لاړ چې د هغې په دنیا کې مثل نشته پیغمبر د نه لاړ او سرداران د نه لاړل د خدای ظالمان ابوبکر غوندې سړی د نه لاړ عمر غوندې سړی لاړ رسول الله مبارک غوندې نور او سپومې د نه لاړ د دې مثل پیدا کولی شي څه غلطي مو وکړه او
اغا خزا چې ام معبد ده چې د بنو کلب قبیلې ده چې پیغمبر مبارک له ټکانه ورکړه او د پیغمبر حفاظت یې وکړه او پی وسکل هغې جنۍ ته دې مبارکبادي د هغې په قسمت خدای پیغمبر ورسو او وی لاړ شئ د خپلې خور نه م تپوس وکئ خور نه مراد د ام معبد ده هغې نه تپوس وکئ او د هغې د هغه چیلۍ نه تپوس وکئ چې دا پیغمبر دی او که نه دی دا چیلۍ نه تپوس وکئ او د هغې لوښې نه تپوس وکئ چې کوم لوښې کې پیوله اوچې چیلۍ ورکړل ایمان هم وینو که یقین هم وینو لاړ شي هغه چیلۍ نه تپوس وکئ دا چیلۍ به هم ګوی ورکړي چې دا کم برکتي لاس زما په غلام ولګېدل دا د آخرې زمانې د پیغمبر لاس دی وی دا چغې والې کېدلې او سړی نه ښکارېده دا یو پیری بس وی زمونږ زړه مطمئن شو چې زما بابا حضرت ابوبکر او زما محبوب پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ام معبد علاقې ته ورسېدل بیا خو کافرانو ته پته ولګېد چې رسېدلي خو هغې پسې غوتلې نه شو قافله روانه ده مدینې شریفې ته نږدې شو هلته مدینه شریفه کې د هغه زمانې یو مضبوط پهلوان دی هغه مو اورېدلي وو چې د ابوبکر په سر کې د سلو خانو انعام دی او د حضور پاک په سر کې مسل نو دا ټول بدماشان په دې لارو کوڅو خوارو د مدینې لارې هغه نیولي دي مدینې لار چې که خیر یې دواړه به ونیسم مکې ته به بوځم 200 خان به وکړم ټولې لارې ګیرې کړې دي خپل بدماشان یې ځای په دې په لارو کېنولي دي او اتفاق ته ګوره په کومه لار چې حضور پاک ور روانو خو دغه لار د بریده په خپله ورسره لښکر دی نیزه ده تورې دي ابوبکر صدیق دی په تجارتي سفر کې لیدی هغه پیژندل رسول الله مبارک نه پیژند چې ابوبکر ولیده وی د الله رسوله بریده دی نوم خو یې مشهور وکړ داسې بدماشان خو پیژندلی کېږي بریده دی وی کم دی وی هغه الله اکبر په خدای چې د حضور پاک نه بهادر انسان بل نو صحابه وی ما رأینا اشجع منه موږ د حضور پاک نه بهادر انسان بل نه دی وی مسکی شو رسول الله مبارک او ما ته وی ما ظنک باثنین الله ثالثهما اے ابو بکر په هغه دوو د څه خیال دی چې درېم ورسره الله دی یو ته یو زه دا دوه کسان خو را سره تابع دي د هغوی نوم خو نه لي درېم څوک دی الله چې الله ملي فکر مه کوه الله به حفاظت کوي دی کې بریده رانږدې شو چې رانږدې شو د دې بدماش دا قانون دی چې دی به د روب به در باندې اچوي نو که په لومبې روب کې یوړې که نه نو خبره د خلاصه او چې دی بدماش په لومبي روب کې یو نړی اسم نشي کولی خو سر د هغه م دی او ستام دی که سا د هغه م ده او ستام ده که څه دی پکې ژوند ستام د هغه په لاس کې ده د هغه م د خدای په لاس کې ده او چې څنګه رانږدې شو نو هغه د پیغمبر مبارک باندې لږه خپله بدماشي ښکاره کوله او رسول الله مبارک پې مخکې شو من انت څوک او ته داسې په بدماشۍ وی انا بریده ته بریده نه پېژنې زه بریده یم نه پېژنې چې دی وی رسول الله مبارک مسکی شو او ابوبکر صدیق دی مخ مبارک راواړو او د هغه د نوم نه نیکفالي واغېسته ابوبکر برد الله عدونا زمونږ دشمن خدای سوړ که بریده عربی کې برد یخنۍ ته د هغه نوم کې د یخوالي معنا وه دشمن خدای یخ کړ نیکفالي واغېسته بیا ورته وی د کم قوم سره تعلق لري وی بنو سهم ابو بکر ته مخ واړو قدر الله لنا سهم خیر سهم خیسې ته وی مونږ له خیسه راکړه خدای پاک بیا ورته وی قوم دې کم دی لویه قبیله وی بنو اسلم قبیله مې ده
ابو بکر وصلنا بسلامت اسلم د سلامتیا نه دی په سلامتیا را ورسید یعنی اپ رو بچي او حضور پاک مسکی مسکی دی او داغه د الفاظونه نیکفالی نسی او زه حیران یم چې خدای پاکه زه په یاره کې یم په ځان نه په رسول الله مبارک نیکفالی نسی وی دی کې بریده ورته وي ته څوک رسول الله مبارک ورته فرمای انا عبد الله ورسوله زه د خدای بنده او د خدای رسول پیغمبر مبارک بڑی راجزی کولی لومبه به دا وی عبدالله د خدای بنده کبر پکې نو لوی پکې نو د خدای بنده او د خدای رسول چې دې څنګه اوه نو بریده نظر واغشتا او د زمکه له یو ټس ورکا او نیغ رسول الله مبارک ته ودرید او وی ان وجهک لیس بوجه کذاب ستا مخ د دروغجن سړی مخ نه دی ته رښتونه سړی معلومیږي زه خوراوته یم چې تا به ونیسم ستا ملګري به ونیسم او مکې ته به بوزم او 200 خان به وګټم خو ته دروغجن نه ته رښتونه دین دې څه دی حضور پاک ورته وی اسلام دې کې به څنګه داخلیږو وی دا کلمه به وی بریده کلمه شهادت وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله سره د ټول لخر مسلمان بعض کسان صرف او صرف د پیغمبر مبارک د مخ پکتو مسلمانان شوی دی او پکې دا بریده وی مالا خدای پاک صرف د رسول الله مبارک د مخ پکتو ایمان را نصیب کړي ما چې مخ ته قتل پوه شم چې دا دروغجن مخ نه دا رښتونه مخ نه پته لګي وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل چې باران یو ځل په مکه کې نو قحطو خلقو وی باران نه کېږي ابو طالب ما سره د باران علاج شته او بشي رسول الله مبارک معصوم دی راکوټې دی او دی بیت الله ته راوستو او ابو طالب یا الله زما د دې ورواره یو مقام شته خدای زما د دې ورواره د مخ ډېر ښکلی دی ما په دې ورواره کې نښې لیدلې دي الله زما د دې ورواره د دې سپین مخ په برکت باران وکړه لا پیغمبر مبارک دا غځی نه نو دی خوا شوي چې خدای پاک باران وکړو ناوې وبیدلې وابیضو یا وابیضا امدح ابیضا د دې سپین مخ صفت کوم د پیغمبر د مبارک خشته مخ یستسقى الغمام بوجهه چې په دې مبارک مخ خلق د اوریت د باران غواړي سمال الیتامى عصمة للارامل او د یتیمانانو د کونډو رندو مددگار دی بریده مسلمان شو او لخکر مسلمان شو اوس بریده رسول الله مبارک ته سوی وی دا الله رسول د مدینه خلق قبایلی خلق دی د قبایلو لکه پخوا زمونږ په دې قبایلو کې به هر یو ملک و چې د ملک سره به وارې دیره به شو نو بس بیا به چاته غږ نه شو کولی ملکي نظام نو ته داسې که زما په ملکه کې مدینې ته داخل شو نو ته به محفوظ څوک راته غږ بیا نه شي کولی حضور پاک ډیره خلک نو بریده خپل پټکی راکوس کو د نیزې په سوکه کې ورک او د رسول الله مبارک د اوښ کې واګې ونیولې او لښکر ته وی ګیر چاپېره شي څوک نقصان ونه رسوي او یا خلک واورئ رسول الله مبارک د بریده په ملکه کې او په امن کې مدینې ته داخلېږي ګورې که چا په کږه سترګه وکتل چې سترګې ته وباسم هغه انسان چې د سور وزو نه د پیغمبر د سر په تلاش کې دی او دشمن دی هغه خدای د پیغمبر څوکیدار او انصار به سار راوتل چې نور به تیز شو واپس په لاړل چې سار به ووتل چې نور به تیز شو واپس نو یو یهودي په خپله قلا بره ختلې و دا قافله ولیده نو انصارو ته یې چغې کړې ای انصارو بخم راویښ شو د چا چې په انتظار یې راورسېدل بعد انصارو بستو ته ګوتې کړې او ټول راووتل پیغمبر مبارک د قبا په لاره راغی مدینې منورې ته راورسېدل قبا او په قبا کې مشهور یو لوی شخصیت حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله عنه دا هغه کور کې لومبې دی راشه
دا د پیغمبر مبارک مدینې ته رسېدل. نو مشوره داسې ده چې پیغمبر مبارک په لومبي تاریخ د ربیع الاول د غار ثور نه وتی دی او په 12 تاریخ د ربیع الاول د ګل پرواز باندې مدینه منورې ته قبا ته رسېدلی. تاسو ردې نرونو اندازه واله چې یو خدا چې رسول الله مبارک باندې د دین د پاره څومره لوی تکلیف تیر شوی، د څومره لوی هجرت او پیاده سفر. اوس دې زمانه کې په بس کې پکې څوک نشي تللی. د حاجیان چې بس کې دي که نه ویښ پې م غوټه شوې او بس که لږ لیټ شي که نه یاره جي بس لیټ شو او دا خو 6 ګنټې په ځای وشوې او د 7 په ځای 8 شوې او د 8 په ځای 12 ګنټې شوې. اوس چې موږ تلو 12 ګنټې زموږ په لاره لګېدلې، بس د ځای په ځای خپل سب کار و هغې کې به ودرېده. نو موږ تنګ شو، د خپې مو پړسېد او بیا د اوښ مزل اوهو اوښ به کله ښکته کېږي او کله به پورته کېږي. اوښ خو تبی کوي د انسان. د کوهي تور ته تلم 1 کیلومیټر مې په اوښ مزل کړی، صرف 1 کیلومیټر. یقین کوه سور ودې مې دا شاته لنډه خوږېده، ټوپ مې کړی د اوښ نه مې پیاده ځم خو په اوښ نه ځم. اوښ خو ځان له مسله اوښ ته چاوې جوره ده لښه ده که غر ده لښه دی که ښکته وي هر دو پې لعنت، په دواړو دی لعنت. زه خو که په جوره ځم هم غم دی او که په لوړه ځم هم غم دی. اوښ مزل څونه ګران، بره پې چتری نشته، ټاپ نشته، د ټانګې داسې ګدی پې نشته لکه زمونږ عام صادر معمولي غوندې، او لاره څومره ګډه وډه غرونه او اوبه نشته په لاره کې. تکلیف دی. دا د څه د خاطره؟ دا د اسلام د خاطره چې د دواړو جهانو مبارک سردار دومره تکلیف تیر کړی دی. مونږ به لږ سوچ وکړو چې مونږ دین او اسلام دپاره څه تکلیف تیر کړی. شپې رونې کړي، وطن یې پرېښی دی، د مرګ سره تورې جنګولې دي، د تورې سره مری جنګولې دی. بیا حضرت ابوبکر ته وګوره رضی الله عنه، بیا د په یو غار کې 3 شپې د کافرو نه پټېدل. څومره ګران کار دی. او بیا د الله حفاظت دلته الله دام ښیي او مکې والا ته وی الا تنصروه که تاسو را د مدد ونه که فقد نصره الله، الله یې مدد وکړي. اذ اخرجه الذین کفروا کافر وویسته مجبور یې اذ هما فی الغار، دواړه په غار کې وز یقول لصاحبه ملګري ته وی لا تحزن، زما متعلق سوچ او فکر مه کوه، ان الله معنا. الله د رسول الله مبارک څومره کلک ایمان په لاره ولا الله څونه مدد الله د دین دپاره که ته محنت کې او تکلیف تیرې او مشقت برداشت کې الله به دې مدد کوي. بقي د مدینې منورې د رسېدو نه پس چې کوم حالات دي انشاءالله آینده جمعه کې به درته بیان کوم. زمونږ د دې جماعت کې چې کم 2 حافظان دي او دلته درس کوي، نو د رستم یو کس دی 2 میاشتې وشوې زمونږ مدرسینو له 12,000 روپۍ رالیږي او یې تر کمې پورې چې زما وس کې زه به رالیږم، هره میاشت به ولته رالیږم. رب العالمین دی غټه خبره ده، ځکه دا استاد مدرسین خو د الله قرآن ښیي، ماشومانو ته درس کوي، قرآن ښیي او موږ چندیم نه غواړو. الحمدلله دلته چې کومه مدرسه چلیږي ستاسو د خوشحالۍ دپاره وایم، دا ستاسو د جمعې په دې 15 او 10 روپۍ چلیږي چې ستاسو ثواب پکې وشي. د بجلی خرچه ده، د بجلی خو ستاسو ته پته چې کومه لوبه روانه او یا نورې څومره خرچې دي، دا صرف او صرف دغه صادر چې کوم ګرځي د دې جومات دغه آمدن دی، نورې نشته. او د خدای قرآن پکې ښودلی کېږي. الحمدلله لله فی الله. نو دغه ملګري د رستم الله دې خوشحاله کړي، الله دې ول په رزق کې برکت واچي، الله دې کاروبار کې برکت واچي او موږ پکې لاندې چت کې مکمل ټیلونه مو لګول، هغې کې هم زموږ د کارخانو مارکیټ یو ملګری دی هغه ډېر تعاون وکړو. الله دې غلم په روزګار کې برکت واچي، الله دې ډېر خوشحاله کړي، الله دې ول برکت ورکړي. افتخار علی مور وفات شوې ده، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. بعضې ملګري بیماران دي، الله دې روغ صحتونه ورکړي. د چا حاجتونه دي الله دې حاجتونه پوره کړي. دا سپید ګل زموږ د جمع ملګری دی بیمار دی، او یو ملګری محمد صادق د هغه رشته دار بیمار دی، اسماعیل بیمار دی، الله دې شفا ورکړي. او د ټول نه یو بله خبر هم ده،
زمونږ د جمع ملګري چې غالبا دا نن دویمه جمعه ده 13 جمعه نه جوړه او نن مړه دی یو وخت یې نه دی قضا کړی 16 بجې سه ابا زمونږ د جمع ملګري نن په مونږ کې نشته زما خو پرون په جنازه کې مو اوخې مې مو د اوخې نه علاوه رور مې مو دومره نږدې و دوست مې مو ملګری مې مو 4 کاله مې د قرآن شریف د ترجمې شاګردم او داسې انسانو ما په خپلو سترګو په امیانو کې داسې سړی نه دی لیدلی نیک سړی تهجد گزار چې غالبا دا شپږور ورځې چې بیمارو که تهجد یې پریښې وی کیندو په جون کې چې د نه پریښې غریبانانو سره مدد اوس خلک وی چې پټې به مالا راکړې بل وی پټې به مالا راکړې ډېرو کونډو له غریبانانو له فری مفت پکې ورکړي دي ډېرو جوماتونو له پکې ورکړي دي ډېرو مدرسو له ورکړي دي اوس خلک وی مخکې چا نه وی که مونږ به د مدرسې چندې له ورلو نو مونږ له به پټې راکړې چا د غږ مه کوې دا وایي غم خادی کې الحمدلله خط تکړو زما د حج ملګری مو د عمرې ملګری مو او زمونږ د جمعې مانځله دا 13 جمعه په بیمارو د هغې نه مخکې جمعه دلته راغی مونځ یې وکړه کور ته چې لاړ ناجوړه شو او په دې اتر ورځې کې دننه تبه هم راله او په دې لاس او خپله پالجه سر هم راغی داسې نه لاس پیړه قول او سینه هم خرابه شوه اسپتال ته ناتویسته یوړو غریب پرون وفات شو لاړو پرون مازدیګر ښخ شکر الحمدلله خدرانه جنازه بشو د ژوند دغه حال دی جی سوراب بل شان سړی وکړ حاجي سوراب احمد هر چا سره په ډکه خوله ملاقات خندا هر چا سره مینا محبت که دغې ځای لی څوک ورسره ترې ناسته یې کړې ده بغیر چای بغیر شربت څوک یې پرېښی نه دي زمان طالبان میلمانه برالل وی طالب میلمانه دي مونږ درځو مې خاجي صاحب راځه چې رابلل هلکم چای نه وی مونږ خو چای اوس که ډوډۍ مو خوړه چې زه به خبرېدم چای ډوډۍ هر څه به یې پرې کړو که عیدګاه کې زمونږ مدرسه وه او درس به و یاره چې ده به طالبانو کم خدمت کم طالبان جماعتونو ته بوزه او دیره کوه او اوس به یې پکارېږي رڼو او پرون بیمار او سخت بیمار او وفات شو او تر جنازې پورې تاسو د هغه مخ به که څوک تلي کتلی به یې ورته داسې تازه او خشته ښکلی پروت نو انسان مري خامخا څوک نه پاتې کېږي مونږ به هم ځو صرف دومره ده چې زامن یې نه و یو 4 لوڼی پاتې هم شکر دی عالمانې دي نو بس د هغې مور یې مخکې مړه وه پلار یې مړ شو نو په دې مې لږ لله زور ورځي خو الله پر کار مونږ خوشحاله یو مونږ نه پوهېږو الله ښه پوهېږي خو خامخا د بنده زړه له زور ورځي دا دنیا ده نور مونږ د الله په هر کار خوشحاله یو الله چې څه کوي زمونږ خپل ځان ده زمونږ په اختیار کې نه دی نو د بل ژوند به څه په اختیار کې شي سوراب احمد جي صاحب ته دعا کوي الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي کم نیک اعمال یې کړي دي خدای د هغې بدل یې وله په قبر کې او په آخرت کې ورکړي کومه بیماري تېره کړه الله د ګناه درجېدو ذریعه وګرځي د درجاتو د بلندېدو ذریعه وګرځي د آخرت لوړ سفر د خوشحالو کې روح خدای د نیکانو عالمانو خدمت د عالمانو طالبانو یې کړی د هغې سره ملګری کې صحابو سره روح ملګری کې تابعینو سره روح ملګری کې او لونو له او وارثانو له خدای صبر ورکړي او د نورو غمونو نه الله وساتي یا الله زموږ تاسو چې څومره مردگان وفات شوي دي مړه دي د هر چا خدای ته مغفرت نصیب کړي چې کم جمدي دي الله روغ صحتونه ورکړي چې کم بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي ډېر دوستان دي یو ځای بل دی نه دی مانځله راځي په یو یو قدم اجرونه ورکړي خیر او برکت ژوند یې نصیب کړي د پریشانو نه په امن او امان کې وساتي ډېر ملګري ټیلیفونونه کوي دعاګانې غواړي الله ته هغې دعاګانې درته معلومې ته ولا قبول کې خدای ته زموږ نه راضي شي اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیبه کې چې لا اله الا الله محمد